بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو یو بل ویډیو هغه د پښتونخوا د یو فنکاري هغه لیک شوې ده په کم چې په سوشل میډیا خاص طور په فیسبوک کوم ګروپ چې دي په هغې کې ډېره زیاته شیر کیږي. دا ویل کیږي چې د سنبل کومه تاسو پیژنئ د پښتو ډرامو کې هغې هم کار کړی دی. دې نه علاوه په پښتو ګانې هغې هم ریکارډ کړي دي. د هغې په هکله کوم چې تاسو هغه تصویر په سکرین باندې کتی شئ په دې کې ویلی کېږي چې آیا د سنبل تصویر هغه وایرل شوی دی، ویډیو د هغې وایرل شوی ده. نو نن به موږ په دې باندې خبره کوو چې آیا واقعي داسې چل شوی دی، سنبل کومه چې تاسو پیژنئ د هغې واقعي داسې تصویر یا ویډیو وایرل شوی ده. که موږ وګورو د نن نه یو څو ورځې مخکې د ماسټر علي حیدر دې نه علاوه جهانګیر خان دې نه علاوه نور احساس اسماعیل اخلاص د هغو ټولو داسې تصویران او د چانو سټوریان یو څه بل څه اپلوډ شوي په کوم چې زموږ د خیبر پښتونخوا سوشل ورکر چې دي هغو په قسمه قسمه ویډیو جوړولې او خلک لګیاو او د هغې کم تصویران هر څه چې وو هغه به شیر کول. نو د سنبل هم داسې چل شوی دی. نو د دې کم په ټیک ټاک د لارې دی یو پوسټ کړی وي، ویډیو یې جوړه کړې وه. په هغې کې هغه د دې وضاحت کړی چې د دې کم تصویر چې تاسو هغه وینئ د دې څه قسمه ریالټي نشته چې هغه زما په شان ده. یعنې تاسو هغه کتی هم شئ په سکرین باندې، یعنې داسې د هغې سره داسې میچینګ هم نه کوي چې د هغې په نسبت سره موږ ووایو چې آیا واقعي داسې تصویر د هغې وایرل شوی و. بلکې موږ وګورو نو دا خلک هغه خلک په یوه کې هم نه پرېږدي. یعنې که څوک څه قسمه ویډیو تصویر اپلوډ کوي خو د دې خلکو چې کوم دی نیګیټیو طرف ته به سوچ وي، بس څوک به کنځل او یو څه بل څه هغه به پې لیکي. یعنې کمنټسونه هغه هم تاسو هغه په دې باندې کتی شئ د دې کوم اپیشل فیسبوک اکاونټ چې دی په هغې کې کوم دا چې تصویران اپلوډ کوي نو د هغې نه هم کم خلک چې دی پې د څه قسمه کمنټس کوي. دې نه علاوه په ټیک ټاک د دې کوم اکاونټ چې دی هغه به هم تاسو ته معلومه وي. یعنې خلک چې کوم دی لږي داسې د غلط سایډو کم تصویران هغه رالي یا ولا مخ چینج کړي یا داسې بل څه وکړي او هغه په سوشل میډیا د لارې هغه خلکو ته شیر کوي او دا وایي چې دا د پښتني یعنی یو پښتون به وي او د یو پښتني جینۍ تصویر به رالي هغه غلط ایډیټ کوي او هغه به خلکو سره شیر کوي چې آیا دا د دې جینۍ تصویر دی. نو ډېر زیاته د یو شرم د افسوس مقام دی چې داسې چلونه هغه زموږ پښتانه ورونه کوي. نو دغه ویډیو په حقیقت هم تاسو سره بیان کړو چې په دې کې څه قسمه ریالټي نشته چې د هغې په نسبت سره مونږ وایو چې دا د سنبل تصویر یا ویډیو ده. نو امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.